سلامونه د ختیځ میډیا قدرمن دوستانو ستړي مشي وخت مو بخیر. له جنوبي افریقا څخه د لوبو سریز په ګټلو کې افغانستان 10 مهم او نه هیریدونکي ریکارډونه جوړ کړل. دلته یې دراوړو. اول ځل چې افغانستان له جنوبي افریقا څخه د یو ورځنی لوبو سریز وګاټه او لومړی ځل چې له داسې یوې لوبډلې څخه سریز ګټي چې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې په 15 غوره لوبډلو کې حسابیږي. او دا لومړی ځل چې افغانستان د ډیرو منډو پر توپیر له یو هیواد څخه یو ورځنۍ لوبه ګټي. د جنوبي افریقا د نارینه‌و لوبډله په لومړي ځل په 2 پرلپسې یو ورځنیو لوبو کې تر 150 په کمو منډو آوټ شوه. دا کارنامه هم افغانستان وکړه. لومړی ځل دی چې وروتو پچونکي په یوې لوبه کې د جنوبي افریقا 9 لوبغاړي آوټ کوي. دا هم د افغانستان د راشد خان او ننګیال خروټي لخوا ترسره شول. راشد خان په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنۍ لوبه کې د خپلې زوکړې پر ورځ 15 وکټې ترلاسه کوي. بیا هم راشد خان څلورم لوبغاړی شو چې د یوې ورځنۍ لوبو په یوې سیالۍ کې 15 وکټې څو ځلې ترلاسه کوي. همداراز په 50 توپونو د عظمت عمرزي شپږ اتیا ناسوځېدلې منډې. دا د افغانستان د یو ورځنیو لوبو په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړ سټرایک ریټ دی. لومړی افغان لوبغاړی شو چې د جنوبي افریقا په مقابل کې په دومره کمو توپونو ډېرې منډې ترلاسه کوي. په 23 کلنۍ کې 7 سلیزې د ګوربز 7 سلیزه وه. تر د مخکې یوازې ټنډوکر او ډیکاک په دې عمر کې ډېرې سلیزې کړې وې. ویرات کوهلي هم په 23 کلنۍ کې 7 سلیزې درلودې. بل لور ته ګوربز لومړی افغان لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 7 سلیزې وهي. له د مخکې شهزاد محمدي 6 درلودې.